زه خو د حکومت ته دا درخواست کوم چې دا ټول زمونږ ورونه دي، مشران دي، پلارانو پرنګي دي، دوی سره د لږ ټایم ورکړی شي او دا اوسنی نسل چې ټول راټول کې دا دلته پیدا شوی، دا په د پاکستان کې پیدا شوی، په افغانستان کې څوک نه دي پیدا شوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کتونکو زه مشتاق علم راغلم اریچن علاقې ته. دلته کې د ماجرو زمونږ افغانان وروڼه چې کوم دي د هغوی کیمپ دی، د هغوی تاثرات ګورو چې یاره څه په دې موقع باندې حکومت چې هغوی ته کوم نوټس جاري کړی چې یاره تاسو خپلې کډې کوډې دغه انغاړئ او خپل وطن افغانستان ته ځئ. نو راځم د زمونږ کوم افغانیان وروڼه دي د دوی تاثرات ګورو، آیا چې دوی اوس څه حال کې دي او څه ویل غواړي د تګ حوالې ته. راځئ زموږ سره. السلام علیکم. څنګه ورونه؟ سلام جی. خیر دی. څنګه حکومت لخوا چې کوم نوټس تاسو ته جاري شوی دی، نو تاسو د تګ دغه احکامات جاري شوي، څه به وایي په دې موقع باندې؟ نو په دې موقع به دا وایو چې دا خو موږ هم اورو او ټوله میډیا باندې دا اواز خور شوی دی، خو موږ بیا هم داسې یو چې موږ سره څاروي دي، مالونه دي موږ سره. نو دا ټیم داسې دی چې لکه دغه ټیم کې به موږ د خپل سامان او د خپلې کاتې ماتې څاروي ماروي لکه دا به سنبال نه شي، چې موږ ته لا ټیم داسې اوږد راکړي چې موږ د خپلې کډې مړې او د سامانونه او د مال غم وکړو. او داسې په یو میاشت او 10 ورځو 15 ورځو کې یو په دې تاریخونو خو آتشه کډم یو ځای ته نه کلي نه بې ځای کېږي. او بله دا ده چې موږ دلته 40-45 کاله تېر کړه، زموږ د ماشومان د دې ملک باشنده دي، سکولونو کې دي څه، او موږ نشو داسې ړمو نه دی داسې په دغه باندې چې موږ 40-45 کاله تېر کړو دلته، بیا داسې په میاشت نیمه کې موږ داسې په لنډو تاریخ باندې نو موږ خفه یو په دې پرېکړه باندې. نو باید موږ له وخت لږ اوږد راکړي او لاله ټیم راکړي او لاله موږ له مثال یو دومره ټیم راکړي چې موږ دغه خپل مالونه او د خپل کارونه مارونه سنبال کړو که نه. اوس د قربانو ته خو هم تاسو ډېر ګډان مډان لا ساتلي وي که نه جي؟ نو موږ سره په خپله دا څاروي ټول خپل دیم نه کوو. سړی ووایي چې خپل څاروي د چا خو کپر رنګې دي خرڅ کړه، خو سم پاکستانو له ورکړي دي پیسې، اختر زمونږ سوادي که نه 2 میاشتې بعد پیسې ورکړي، 4 میاشتې بعد ورکړي. نو زمونږ د خپل مالونه چې دي زیاتره ټول خپل هم نه دي، په کاتو دي. نو که موږ د اختر د کاتې دغه شان ځان سره ویسو نو لکه موږ هم تباه یو، دا کوم خلکو پیسې چې را سره دي لکه دا زمونږ دا 15 کاله خواري چې ده لکه دا به بس شي که نه. نو په دغه باندې چې موږ وایو چې داسې ټیم موږ له مقرر کړي چې موږ د خپل مالونه او د خپل د غریبۍ چې دا څه وس دس دی دا په صحیح طریقه چاله ورم کړو چې چا دي راته او که د چایي چې د هغې نه یې واملو. نو موږ یو داسې ټیم ته یو. او بل خبره دا ده که موږ په دې 40-45 کاله کېږي موږ په دې پاکستان کې ګرځو، خو موږ د وطن غوندې که موږ ته یو سړی په معمولي سړی هم ودرېږي په موږ کارډ چې کوي موږ بې ځایه تنګېږو. لکه موږ دا وایو چې د حکومت د غاړې کم حکم او کومه پرېکړه شوې ده نو چې باید موږ له داسې یو حکومت داسې یو داسې یو پوخ ټیم راکړي، یو چټ راکړي، یو پرچه راکړي که موږ لیږي. او که داسې موږ یو سړی ودرېږي یو هم د یو سیډ نه ویروي بل هم د بل سیډ نه ویروي، نو موږ 40 کاله تېر کړي پاکستان د عوام او د دغه نه موږ ډېر شکرداره یو، موږ سره ډېر ښه ژوند تېر کړی دی. موږ دا 45 کاله لکه موږ بیخي داسې یو چې لکه خپل ملک هم داسې وخت نه دی تېر کړی. نو په دغه عقله موږ وایو چې موږ سره لږ ټیم راکړي. اسرار بھائی څه وایي د افغانانو نه د دې د هجرت اعلانات شوي دي؟ مشتاق صاحب ډېره مهرباني. زه ارچن کې ولاړ یم. هریچن دا چې کوم دی د دې علاقې کوم افغانان وروڼه دي، د مهاجرینو غټ کیمپ دی او حکومت چې کومه اقدام کړی یا کومه فیصلې کړې ده دلته موږ د مشرانو سره خبرې هم کړو. دوی چې کم سے کم موږ له ټیم راکړي، ځکه چې دوی چې موږ 40 کاله تېر کړي، 40 کاله یا 45 کاله، او اوس په یو میاشت کې 2 میاشت کې موږ ته وایي چې مطلب تاسو سامان والے لاړ شي.
دا چې کوم د خبر نه بل انټرنیشنل کوم لا چې دا پای کې دا نشته مطلب دا خو دنیا خلک اوسېږي په امریکا کې پاکستان خلک اوسېږي په انګلند کې په جرمني کې نو هلته هم داسې نشته چې مطلب بس تا ته وایي چې ته ځه بیا چې په عمر کې ته 40 کاله تېر کړي نو حکومت ته دغه درخواست دی چې لومړی خو چې کوم د دوی دلته پوره فیسیلیټي ورکړي دوی کارډونه شته رجسټر دي داسې نه چې غیر رجسټر دي ټول رجسټر دي چې فیسیلیټي ورکړي دلته دوی وایي چې موږ دلته شهرت د دې زیالو چې ورکړي ولا کونالي څوک ځي نو چې په کار هغوی شپږ میاشتې اته میاشتې کال ټیم ورکړي چې پوره په ښه طریقې سره دي ځان لاړ شي دوی وایي چې 40 کاله موږ په ښه طریقې سره تېر کړو اوس چې کوم دی موږ له په ښه طریقې نه لګي 2-3 میاشتې زمونږ کومه د پاکستانیانو یا د افغانانو کومه رورولي د هغه هم دې سره متاثره کېږي نو د حکومت نه زمونږ کوم وزیر اعظم د شهباز شریف نه یا وزیر داخله د محسن نقوي وزیر خارجه د کوم خیبر پختونخوا وزیر اعلی دی صدر زرداری دی د ټولو زموږ دغه ریکوست دی چې دوی سره چې کوم د ډېر په ښه طریقې سره دغه شي او په کوم اقدام دی دا په ښه طریقې سره وکړي مننه جی ثانک یو دوی سره د قربانۍ هغه څاروي دي ګډان دي نو دا دلته کې دوی سويستي دي او په هر حال څه دلته کې پاتې دي ماماجي دا راته وایي دا خو د قربانۍ لپاره دي او جی دا د قربانو لپاره دي او په هر شپول کې دا شان ولل یو دانه دی پاره یو شپول کې دي څاروي دي غوان دي ګډان دي ا دا چې بل خو نه بوزو هم دي خارونو په دې خلکو باندې دوی د لپاره ساتو په دې به خرڅو دا د څومره وخت خواري ده جی دا ټیک دا کال د 12 میاشتو نه هوا تونه دینه موږ دا یو کال نه بل کال ته ساتو بل نه بل ته ساتو تاسو لکه دا امید چې دا به لږ مونږ ګټې لپاره وساتو دا به اختر کې مثال موږ خرڅ کو دا موږ د کال پیدا ده نو چې دا اوس په نیمه کې موږ دا کال خوري ټوله ضایع شوله نو دغه درخواست کتونکو ګورئ دا ګډان ښکلي دغه دا عمده پاکستانیانو لپاره دوی راغټ کړي دي چې دې باندې به قربانیانې کېږي او دا ښکلي ګډان دا به زموږ په ښارونو کې عمده پاکستانیان اخلي مهاجر وروڼو پوره د کال خواري چې کومه ده دا بېځایه ځي نو موږ د پاکستان اعلی چارواکو ته دا درخواست کوو چې کم از کم دوی له لږ ټایم ورکړلی شي چې د دې قربانۍ دا څاروي چې کوم دي دا خو لږ په ښه ریټونو سره دوی خرڅ شي جی کتونکو که زمونږ د افغانانو نه یو طرف ته ګډو بيزو سرونکي دي نو بل طرف ته دې کې دلته داسې عالمان مفتیان صاحبان هم پیدا شوي دا یو مولانا صاحب را سوال دی السلام علیکم څنګه ورو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته خیر د الحمدلله مولانا صاحب دا راته وایي چې جمعات کې څه درس ماره څه کورس هم کړی دی الحمدلله زما فراغت د شیرګل دارالعلوم نه شوی د شیخ قاسم صاحب نه او د دې محلې د دې کلي کندیزه امام یم الحمدلله ما سره 80-85 ماشومان په ټیم سره سبق وای دوه ټیمه او د دوی امامت زه کوم الحمدلله موږ ډېر ښکلی وخت دلته تېر کړ انتهایي د خلکو موږ سره مینه کړې موږ د خلکو سره مړی ژوندی دا میاګان دي موږ سره اوسېږي دوی سره ښکلی ټیم موږ تېر کړ خو موږ دا غواړو چې موږ دلته زور نه کوو په دې علاقه کې موږ به تر اختره پورې موږ ته د مهلت راکړلی شي موږ باندې د څوک لګي نه او یو جبران کار د موږ سره نه کوي چې آیا تاسو تنګول کوي بار راځي که نه حکومت نو الحمدلله حکومت راغلی هم نه ده خو بعضې کسان دلته راځي د پراپرټۍ والا هغوی ته بار د تشویش موږ ته راکوي چې تاسو دې ځینه بار شئ نو دغه خبرې کوي نو موږ به الحمدلله ډېر ښکلی وخت هم تېر که او بیا هم دغه شکریا ادا کوو د حکومت نه د عوامو نه چې اختر نه پس انشاءالله موږ هم ارادې شته داسې نه ده چې موږ زور جبران دلته اوسېږو به خامخا به دلته زندګي به وي موږ هم مهاجرین خلک یو خو بس زه دا درخواست کوم چې موږ سره د ښه سلوک وشي او موږ سره د یو قسم هغه نه کېږي لکه ظلم و زیاتی د نه کېږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دا ونیمو کسان ګډو جی زه به دا ووایم چې دوی د دا کارډونه د حکومت لخوا چې کوم دی دا میلاو شوي دا ټول حکومت درکړي دي که نه حکومت درکړي دا راته وایي دا حکومت درکړي دا کارډونه حکومت راکړي موږ خپل هم جوړ کړي حکومت راکړي دا د پاکستان د ګورنمنټ لخوا چې کوم دی دوی ته د افغان کارډ چې کوم دی میلاو شوی په پاکستان کې به هر حال دوی خو رجسټر دي نو پکار ده چې دوی سره لږه ګزاره وکړلی شي کم دوی وایي چې یاره زموږ سره څاروي دي دغه به خرڅول غواړي یا کم پاکستانیان لونه پرس که د افغان رونه ځي نو هغوی ته ډېر په کمو قیمتونو سره دغه مټیریلس د دوی سره څه سامانونه وي هر څه وي څاروي دي نو دا ته به ډېر کم قیمت سره غواړي نو هغوی ته موږ وایو چې د چا د مجبورۍ نه غلطه فایده مالئ که داسې رونه یو شیز خرڅوي
نو کوشش وکړئ په ښه بیه باندې ښه په خوشحالۍ ولېږئ لکه خیر د سیوا ته ډېر مال چې یاره تاسو وایئ چې په ځان خو یې نشي لوټ کولی خو به هر حال چې دوی ته هم نقصان ونه رسي او د دوی د مال چې څه قیمت وي یا کم شي چې تاسو والئ نو چې په مناسب قیمتونو سره ته والئ لکه چې دوی ته څه نقصان ونه رسي ماماجي دا راته ووایه تاسو به څه وایئ په دې موقع باندې دا ټول کډوال چې کوم دي کوم مهاجر رونه دي زمونږ افغانان رونه دي دا روان دي څه به وایي تاسو په دې موقع موږ به دې کې څه وایو چې راته دغه خبره ده د خلک یې چې راځي تنګول کې لکه داسې داسې قسم په عذاب نه کې له حکومت نه خو موږ سرغړونه نو شو کړی دی ملک چې څه هغه یې هغه به منو او بل داسې کسان را نشي چې څوک هم مصبر نه که په عذاب کې او راته په سپینه جامه او پاره جامه کې زه راځي خلک داسې عام خلک هم پکې راځي عوام خلک هم داسې چې راشي او وایي چې دلته ته ځئ او دا یعنې عام خلک موږ هغه کېږو چې د دې نه موږ تنګېږو صحیح ده دا راته ووایه دا نوټس خو ډېر مخکې نه هم جاري شوی و که نه جي نو ستاسو هغې کې څه ملګري یا څه انډیوالان یارونه بیګان لیدلي دي نو کاته ورته نو چې تللي دي موږ ته خو راغله کارډونه ماډونه یې ولیکل او چې راته وي کارډونه راسره وو هغه یې ولیکل دی چې تللي دي اوس هم کس چې کوم یو راسي او بل داسې تپوسونه وکړي پوښتنه وکړي چې دا تاسې یې ولې نه دی وایي چېرې موږ خو کارډونه شته په الحال هغه یې ډیمانډ څه لرئ د پاکستان حکومت نه څه غوښتنه لرئ موږ دا غوښتنه لرو چې پورته فصلونه زموږ یې کرلي دي سپراتي اوسېږي مالونه ولاړ دي د قربانۍ مالونه دي سپراتي اوسېږي هر سړي یو بل ته پیسې او وخت یې دي چاته پاتې دي موږ من خلکو اړول یې دي باید چې دا ټول هر څه سره غونډ شي نو بیا که له حکومت او له دې سرغړونه هم نشو کړی خو پردي حقونه مو ونه سو موږ حق هم چاته پاتې نه شي دغه ځای موږ وایو صحیح جی کتونکو تاسو ګورئ دا هم یو کورکۍ دی دلته کې چې کوم دی زنانه دي ماشومان دي دغه دلته کې ژوند کوي نو تقریبا د دوی د مشرانو خولې وینا ده چې کم از کم 40-45 سال په یو ځای کې د انسان وشي او دا بیا एकदम دغه ځای نه هجرت کوي دا ډېره مشکله ده نو دا وګورئ دا کورونه دا کوډلې دا د دوی نه پاتې کېږي دا موټر سایکل وغیره دوی سره څومره سامانونه دي نو دا کله کورکۍ ځان لا آباد کړی دی دا وګورئ جي دا کوډلې زمونږ د افغانانو وروڼو په پاکستان کې نو دا آبادول بیا په داسې ملک کې افغانستان کې چې ټول عمر جنګونو وهلی نو دا خلک هلته آبادېدل دا به ډېره زیاته مشکله وي خو الله دې وکړي چې د دوی تللم د دې ځای نه ښه په خوشحالۍ سره وشي او زمونږ اعلی چارواکي چې کوم دي دوی له ښه سپورټ ورکړي او په ښه طریقې سره رخصتي وشي مو خو دا وایي چې ګوره پاکستان کې موږ ډېر ښه وخت تېر کړ لکه اوس دا لنډه پرېکړه سوې ده په عزت کې وخت هم تېر کړو نو په دې لنډ وخت کې موږ بې عزته کېږو موږ کوچیان یو او د ګډو والا یو لکه موږ خو په ماجرو کې راځو نو پخوا به موږ تلو راتلو نو اوس کوچیان بیل یو ماجر بیل او کوچیان او ماجر خو سره بیل دي موږ خو به تلو راتلو شپږ میاشتې به هم دلته تېرولې شپږ هم پاس تېرولې دي وړي به بره ختلو زمې به دلته راتلو نو اوس موږ را ایسار یو د کنډتار باندې نو موږ ته چې داسې وخت راکړل شي چې یا دا مالونه موږ ځان سره بوځو یا ښه اوږد ټیم راکړل شي چې موږ په طریقه دا مالونه خرڅ کړو او چا پیسې راوښتې دي هغو ته ورکو او چا باندې چې وخت دی هغه شیراوالو هر وخت به دا ګډې موږ سوات ته به ویو افغانستان ته به ویو بیا به بیرته واپس راتلو او دلته هم ډېر وخت اړولی 45 کاله مو شو چې دلته راغلي او اوس دا حکومت راپسې سوی ده چې هله بار شئ او بار شئ د دې موږ څه غم وکوي صحیح ده څونه وخت نه تاسو پسې راځي دلته تنګول لا تنګول یاره دغه روجې نه شروع کړې ده صحیح ده جي تاسو څه خاندانونه کړې پکې لاړې که لا نه لې یاره زموږ دې چې نه خو دروغ نه شو لکه یوه کډم نه ده تللې او یوه کډم نه ده داسې ښاریو کې یا نور ځایونو کې ستاسو رشته داران تللي دي نه 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 یو هم نه ده تللی که پندو کې دي او که پېښور کې دي که نوښار کې دي تر اوسه لا نه دي تللي صحیح ده حکومت نه څه غوښتنه لرئ بس هغه شارټ کې ووایه حکومت زموږ ته میاد راکړي موږ دا څاروي دي دا ګډې هم دي بوزې هم دي او موږ غریبانان یم دغه پوله پټی ده او بیا هم دلته دې خانه اجارې نیولي دي پیسې رانه اخیستې دي شوتل هم دي او غنمان هم دي ګني دي دا فصلونه هم کرلي دي هغو 15 لکه 8 لکه دا روپۍ رانه اخیستې دي دا ګوره داسې ګلونه ماشومان دوی به هم دي
بچو دا راته وایه افغانستان د مخکې چېرته لیدلی دی تیزه خبرې کوه ها او چېرته نه یې تللی که نه ته دلته پیدا شوې ها او اوس چې افغانستان ته ځې نو دې ژبې پسې به خفه یې که نه هغه ځای دې خوښ دی خفه به یې که نه دلته سکول وې او مدرسې سبق وې ها او کور کې مورینې خفه دي که نه دي خفه دي که نه بابا جان دې هم خفه دی افغانستان دې نه دی خوښ که نه نو ګړې چې ځي بس موږ به یې پرېږدو هغه به یې نه پرېږدي بس دې ماشومانو ته ګورئ نور ګلونه ماشومان هم دي هغوی سم یو دوه خبرې کوو دا وګوره دلته پیدا شوي دي او مطلب د دې دي داسې ډېر خلک پکې موږ لیدلي چې هغوی سره هم خبرې کوو چې پیدایش پې دلته شوی افغانستان بې لا لیدلی هم نه وي بچو تاسو نوم دی کوم سکول کې سبق وی کې پی کې کې او پاکستان به څه به خفه چې افغانستان ته ځي پاکستان به خفه ډېر به خفه دلته ملګري ستا شته ملګرو پسې به خفه حکومت ته څه وایي چې موږ له لږ ټایم راکړئ ښه به ورته ووایه موږ له لږ ټایم راکړئ چې داسې بېنوا مه لېږئ داسې بېنوا مه لېږئ بس غټ اختره پرې موږ څخه صحیح ټایم راکړي جی حاجي صاحب تاسو به څه وایي جی موږ داسې وایو چې موږ دلته ټیک ده موږ میلمانه یو موږ داسې نه وایو چې موږ نه ځو میلمه داسې نه شي ویلی چې زه نه ځم د دې ځای نه موږ ځو خو موږ څاروي دي موږ مالونه دي ما 15 کاله په پاکستان تېر کړي زه 28 کسه نفر اوس کور کې یم صرف د ما د کوروالا مې پیدایش د افغانستان د 25 کسان دلته پیدا شوي او دلته لوی شوي دي پوه شوې نیکه مې په کنډو بابا کې خښ ته موږ ته وایي کوچیان موږ د مخکې نه تلو راتلو اوس زموږ مالونه دي یا به زموږ چا سره حساب یا به موږ سره چا حساب وي نو چې اوس موږ وشړي دا هم زموږ نه پاتې دی د هغو موږ نه څه پاتې دی موږ دا مالونه دي باید چې دا موږ خرڅ کړو یا ارزان یا ګران یا خبر خو چې موږ ځان غونډ کړو اوس موږ سره مال پرېږدي نو وایي په تورخم چرګ هم نشي اړولی نو نیم خلک دلته راشي وایي دا ګډې به دلته تاسو نه پاتې کېږي او تاسو به ځئ نو که دا چاته جایز ښکاري زموږ خو نه کوي موږ وایو چې موږ ته لږ وخت راکړي چې موږ د خپل مال په طریقه خرڅ کړو د حکومت لخوا تاسو له څو کوسه پورې نه دي راغلي چې فرض کړه ستاسو د څاروو قیمتونه درکړي او دا ځان ته حساب کړي نو چې قیمتونه حساب کړي بالکل چې موږ ته پیسې راکړي موږ تابعدار یو خو داسې ریټ نه چې اوس دلته یوه غوا له تورخم واپس راغلي او د 3 لکو غوا وه او په 15,000 یې غوښته دې ته خو غوښتنه وایي پوه شوې نو چې موږ ته لږ وخت راکړي چې موږ د مالونه خرڅ کړو خپل ځان راغونډ کړو موږ بالکل د خیره ځو دا پردی وطن دی موږ د پردي وطن دعوه نه لرو که نه 45 کاله ما په دې پاکستان تېر کړي او ټول د صرف 4 کاله ما په دولوزو کیمپ کې تېر کړي او دا یو 40 کاله ما په دې د ارچن پر یا تېر کړي دي جی کتونکو دا ګورئ دا څومره کوډلې د دوی دا کورکي چې کوم دي دا تاسو ته ښکاري نو دا اسانه خبره نه ده چې یاره زه وایم چې یو کس یا 2 تنې هغه هم د یو کور نه ځي بل کور د سره په خپل پاکستان کې یا خپل ځای کې لږ ځای بدلی سړی څومره په عذابېږي او بیا دا تقریبا ماماجي دی خلک راشه دا به تقریبا څومره کډې تاسو دلته پرتې دی دلته به یو نیم سل داسې خواوشا کورونه به دلته به دې شړه کې آباد یو پورته د زمینداري هم نیولې دي د خانانو ځمکې هم نیولې اجارې هم پرې پرې کړې دي او فصلونه هم لا نه دي ترې اخیستي هسې کې ولاړ دي هر فصل هم کې کرلی ما میږې ګډان او دا هر څه ولاړ دي او زه راته ویسېږه دا خبرې دي دا ګډان دي د ولاړ دي او زه راته ویسېږه شپول کې مال در قرباني دا څومره شپلونه دي دی هر یو کې د قرباني مالونه ولاړ دي چې اوس تاسې یو سړی ماته وایي چې ته ووځه نو دا مالونه دا شونه ته په خپل د انصاف وشي موږ سره د حکومت باید چې موږ سره انصاف عنایت بھائی دا راته وایي دا زموږ پاکستانی رور دی خو ښکاري افغانه سټایل یې ټول د افغانو ساز کړی دی افغان او موږ ټول یو ورونه یو خو داسې حساب دی به زده سټایل پکې لږ دوی سره ملاویږي څه پوهې په دې موقع باندې دغه ورونه چې کوم دی دوی ته دا نوټس جاري شوی دی چې یار افغانستان ته ځئ زه خو د حکومت ته دا درخواست کوم چې دا ټول زمونږ ورونه دي مشران دي پلارانو پرنګي دي دوی سره د لږ ټایم ورکړی شي او دوی سره د دې څاروو حساب کتاب په صحیح ریټ باندې وکړی شي چې دوی هم خراب نشي او د حکومت هم خراب نشي او عوام هم خراب نشي دوی کو ځي کو نن دی او کو سبا دی دوی به خامخا ځي خو نه په داسې بې عزتۍ
او په داسې دغه دا زنانه دي تورسرې دي ماشومان دي دا اوسنی نسل چې ټول راټول کې دا دلته پیدا شوی دا په دې پاکستان کې پیدا شوی په افغانستان کې څوک نه دي پیدا شوي خو خیر دی زما د حکومت ته دا درخواست دی چې د دوی سره د ضروري په شکل کینی خبره دی ورسره وکړي دا د 3 لکو روپو 4 لکو روپو څاروی دی داسې نه چې دوی راولګي ورته وایي چې لاک باندې حساب کړه په 50,000 حساب کړه دا هم ټوله ورځ دا زنانه دا لکان دا ماشومان په دې پردو پټو کې لګي مزدوري کوي او دې څاروله دا ګیا دا یو څه بل څه په دې ګاډو په لوډرو کې راوړي او دا څاروي ساتي د دوی دغه وسیله ده خدای راتی کو د ما او د افغانستان هیڅ وسیله شته خو دغه مزدوزه دا د سار ارچن ته راوتی یم زما کار نه دا د وزم کور ته بس کار ونه لګېد الله مهربانه نه شو کار ونه لګېدلی اوس به تشکر دوی خواران هم دغه رنګسار وځي په دې پردو پټو کې چا له ګیارې بلې چا له څه کړې چا نه ټینډه راوړې چا نه بادرنګ راوړې دغه خپل څاروي پې ساتلي دي ما خپله مال خرڅ کړی ده د اختر په نیټه 3 میاشتې مخکې 4 میاشتې مخکې ما ډېر مال خرڅ کړی هغه کسان اوس ما ته راغلي نن سهار مې راغلي موږ ته ما ته ویل چې دا څاروي موږ تا ته واپس درکوو لکه خرڅېږي نه افغانستان ته پرېږدي موږ څه چالو وکړو نو ما ورته وویل چې ښه زه ورسره څه چالو وکړم چې ما درکول هلته خو کلاره ورځ وه هېڅ څه نه وه ارامي وه چې نن دغه هو چې اوس راغی اوس دا ورځ راغلو نو زه پرې بېرته څه وکړو نو موږ حکومت ته دا درخواست کوو چې زموږ دا معامله زموږ د هغه چې دوی موږ ته وخت راکړي چې موږ دا مالونه په خپل سر ورسو چې دا سړي اوس ما ته مال واپس راولي زه دې مال سره څه چالو وکړم او سبا مې بل سړی ورته پړی وه تا ته خپل مال حواله کوو تا حق نشته نو موږ دا خوا لرو چې موږ ته لږ ټایم راکړي شي موږ ته لږ وخت راکړي شي او موږ د خپل مالونه خرڅ کړو بیا به دا حکومت که نه وایي موږ به ځو ماشاءالله د اجره ډېره زیاته یخه ده لکه موسم ګرمۍ موسم دی خو ډېر زیات یخاو دی دوی سره د خدای ښه وکړي دا ټوپۍ به موږ د طرفه دلته ډالۍ کړو مننه د سره خوانم کړي مننه جی افغان نور چې کوم دی ما ته دا ټوپۍ دا ډالۍ که ماشاءالله الله دې ستاسو دا ډالۍ ما ته قبوله کړي او زما دپاره دې بختور وګرځوي او دا د دوی خپل مینه محبت دی د افغانانو وروڼه